د کانکور ازموینې دا لړۍ نن لوګر کې د ازموینو د ملي ادارې له لوري پیل شوه چې د ازموینو د ملي ادارې د مشرتابه ترڅنګ پکې د لوګر ځایي مسؤلینو او زده کړیالانو ګډون کړی و. د ازموینو د ملي ادارې رئیس وایي چې سږکال د کانکور په ازموینه کې شاوخوا 150,000 نوماندانو نوملیکنه کړې او د یادې ازموینې پر روڼتیا یې ټینګار وکړ. نوموړي همدا راز وویل چې هر څوک به د خپلې وړتیا له مخې د خپلو خوښو رشتو ته لار پیدا کړي. تاسو خبر استئ چې 1402 کال د کانکور ازموینه شروع ده. موږ کارکون ازموینه په 5 برخو باندې تقسیم کړو د دې خاطر چې خلکو ته سهولت وي، دقت پکې وشي، اسانتیا او سهولتونه را مخې ته شي. نو په اول قدم کې موږ د یو سهولتونو ازموینه دا ترتیب کړی ده چې نن هغه الحمدلله شروع کیږي او د هغې آغاز دلته په لوګر کې موږ پخپله وکړو. بل پلو د لوګر سیمه ییز مسؤلین وایي چې د روان 14 لمریز کال د کانکور په ازموینه کې له دې ولایت څخه څه باندې 2300 تنو له 12م ټولګي څخه فارغ زده کوونکو ګډون کړی او 2 ورځې به دوام وکړي. کوشش کردیم که بلندترین ظرفیت را برای جوانای خود معرفی کنیم به اداره ملی امتحانات، به این معنا که نسبت به سالهای قبل ما ظرفیت خود 1.5 برابر 2 برابر بالا بردیم تا اینکه زمینه جذب جوانای ما وسط لوګر بیشتر فراهم شود و ما بتانیم بیشتر مصدر خدمت باشیم برای جوانای خود و جوانای ما بی سرنوشت و بی نتیجه نشوند در کانکور. هیره دې نه وي چې د پخواني نظام تر سقوط وروسته په دوهم ځل لوګر کې د کانکور ازموینه د بشپړ امنیت او سولې په فضا کې اخیستل کیږي.